बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मलगरो। उम्मीद लरम چې تاسو ټول بخیر. مونږه د انګلیش پیر اف ورډ شروع کړی دي. د دې نمخ کې مونږه د دې دوه پارټس الریډي کړی دي. نننې لیسنز مونږه د پارت نمبر 3 او په دې کې به مونږه نور پیر اف ورډز کو. نو راځي خپل لیسن شروع کو. په نننې لیسن کې به مونږه د انګلیش یو پیر اف ورډ کو او هغه دی adopt, adapt, adept. دا پیر اف ورډز دي. په دې کې درې الفاظ دي زموږ سره. تاسو ته ما ویلي و چې پیر اف ورډز ویل کېږي د ټکو جوړو ته، خو په دې ننني جوړې کې زموږ سره د دوو نه زیات ټکي دي، یعنی درې ټکي داسې دي چې د هغې آواز تقریبا یو شانتي وي، خو د هغې په سپیلنګ کې او په معنو کې ډیر زیات فرق وي. صحیح ده. نو نننې لیسن زمونږه د دې دریو ټکو په باره کې دی او دا درې واړه ټکي ډیر زیات اهم ټکي دي. نو راځئ مونږه په نمبر باندې دا کوو چې د دې معنی څه ده او دا به مونږه په سنټنسز کې څنګه استعمالو. اول به مونږه کوو adopt. تاسو د دې پرونانسیشن ته وګورئ. دا زه وایم adopt، په دې کې او دی ADOPT. نو په دې باندې به خوله لږه شانتي را بندو مونږه adopt به ویل کېږي. صحیح ده. د adopt مطلب به په پښتو کې راځي خپلول یا اغستل. په انګلیش کې به د دې مطلب راځي to accept or to start something new، یا به دا مطلب راځي چې یو څیز قبلول او یا یو څیز سړی په نوې طریقه باندې استعمال د هغې شروع کی. او بل په انګلیش کې د دې مطلب دا هم راځي to take something or someone legally as your own، یو کس یا یو څیز په قانوني طریقه باندې خپلول. نو دې ته ویل کېږي adopt. adopt یو ورب دی او د دې فرست، سیکنډ او تھرډ فارمز دی adopt، adopted، adopted، او په کنټینیوس فارم کې هم مونږ دا استعمالولی شو adopting. اوس راځئ مونږ یو څو اگزامپل سنټنسز اخلو، د هغې نه به مونږ ته دا نوره هم واضح شي چې د دې adopt اخیر مطلب څه دی او دا به مونږ په سنټنسز کې بیا څنګه استعمالو. نو زمونږ سره دی اگزامپل نمبر 1. They have adopted a baby girl. هغوی یوه ماشومه جینۍ خپله کړله. د دې مطلب دا دی چې تاسو که خیال کړی وي چې اکثر د چا بچی نه وي یا یو ماشومه د مثال په طور او هغه یتیمه د مور او پلار یې نشته دی، نو بیا یو کس لاړ شي یا ښځه خاوند لاړ شي او هغوی وایي چې یاره مونږ دا ماشومه اډاپټ کوو، مونږ دا خپلو. نو هغه بیا لاړ شي او په قانوني طریقه باندې چې د هغې کم دفتري یا په یعنی کم سرکاري سطح باندې د هغې کومه ادارې هغې ته لاړ شي او هلته کې د هغه ماشومې دپاره دستخط وکړي او په قانوني طریقه باندې هغه ماشومه اډاپټ کړي، هغه ماشومه خپله کړي، په خپله غېږه کې واخلي. دغه شانتې به اغستل راځي او یا خپلول شوله. صحیح ده. نو هغه ماشومه چې یتیمه وه، مور او پلار یې نه و، د نن نه پس به بیا دا کس وایي چې یاره دا به زما لور وي او زه به د خپلو بچو په شانتي د دې خیال ساتم. نو دغه شانتي دا ماشومه بیا هغوی اډاپټ کړله. صحیح ده. نو دغه شانتي دې ټول عمل ته بیا اډاپشن ویل کېږي. اډاپشن به بیا ایز ا ناون استعمالیږي. دغه ټول عمل ته به بیا اډاپشن ویل کېږي، یعنی څوک خپلول یا څوک اغستل. اگزامپل نمبر 2. I think it's time to adopt a different strategy in my dealings with him. زما خیال دی I think it's time چې هغه وخت راغی to adopt a different strategy چې زه یو بدله حکمت عملی، یو بدله طریقه کار، چې زه یو بدله طریقه خپله کړم in my dealings with him، د هغه سره په خپل معاملاتو کې. دا خو د دې شوله لفظي معنی. د دې ټولې خبرې مطلب دا دی، فرض کا یو کس دی او د هغه سره زه څنګه خپل معاملات کوم، نو زه بیا په هغې کې خوشحاله نه یم، په هغې کې په مخه لانجې راځي، نو زه بیا وایم چې یاره دا زه چې په کومه طریقه زه سره ډیلینګ کوم دا بدلول پکار دی. سو I think it's time، زما خیال دی چې اوس هغه وخت دی to adopt a different strategy، چې زه یو بدله طریقه، بدله سټریټجي، بدله حکمت عملی یا بدل طریقه کار خپل کړم، بدل طریقه کار اپناو کما د هغه سره په خپل معاملاتو کې، چې زه خپله طریقه بدله کړم ځکه چې دا طریقه زموږ دپاره صحیح نه ده. نو دلته کې تاسو اوس وګورئ، دلته کې د دې هغه دواړه معنی په دې یو اگزامپل کې ظاهریږي، یعنی یو څیز اغستل یا خپلول، یعنی بله حکمت عملي خپلول، بله طریقه کار خپلول، او یا هغه پیله معنی چې تاسو ته ما د دې په انګلیش کې ویلي و چې to start something new، یعنی زه
نوې طریقه شروع کما چې د سره ز خپل کوم معاملات کوم چې هغه ز خپل طریقه کار بدل کړم نو دغه شانتي دا مونږه په دې سنټنس کې استعمال کړلو. نو دا شوره د دې دوه اگزامپلز. دلته کې صرف دا یو پوینټ په اخر کې یاد ساتئ چې دا مونږ صرف د انسانانو د پاره نه، دا مونږ دا اوس وګوره ما اوس اډاپټ ا ډیفرنٹ سټریټیجی. دا خو انسان نه دی کنه، سټریټیجی خو یو انسان نه دی، دا خو یو طریقه کار دی. صحیح ده. نو دا مونږ د انسانانو د پاره هم استعمالولی شو او دا مونږ دسی د نور قسم سیزونو د پاره هم استعمالولی شو او بلکې دا مونږ د زناور د پاره هم استعمالولی شو. فرض کا یو چرته یو مثال په تور یو پښو ده او هغه چرته ورکه شوی دا او کور نشته دی، یا یو سپی دی دغه شانتي هغه کور نشته دی، نو خلک لاړ شي چې یاره هغه پښو خپل کور ته راولي چې دا بنن پس زمون کر اوسیږي. نو دا هم ته یو قسم له هغه پښو هم ته اډاپټ کړله، هغه هم ته خپل کړله. صحیح ده. نو دا مونږ دا ټکی د هر څه د پاره استعمالولی شو. خو اوس راځو مونږ د دې چې کومه دویمه جوړی ده هغه ته راځو او هغه دی adapt. اوس تاسو دې دوانو ته وګورئ، یو دی adopt او دا یو دی adapt. د دې په سپیلینګ کې A دا ADAPT او هلته کې OPT دی، نو ځکه د دې پروننسیشن به راځي adapt. اوس راځو مونږ د دې معنی له چې adapt څه ته ویل کېږي. د adapt مطلب په پښتو کې راځي اموخته کېدل یا بلد کېدل، یا په یو ځای کې یا په یو سچویشن کې په حالاتو کې عادي کېدل، عادت کېدل. صحیح ده. دا د دې په پښتو کې معنی راځي. په انګلیش کې به د دې مطلب راځي to change something to suit different conditions or uses. د دې مطلب دا دی چې to change something یو څیز بدلول to suit different conditions چې هغه په مختلف حالاتو کې سوټ کوي، هلته کې کار کوي بیا هغه، or uses یا چې د یو څیز مونږه استعمال بدل کړلو. صحیح ده. د دې مطلب دی adapt. په پښتو کې به د دې په اسانه کې مطلب دا راځي د حالاتو مطابق بدلاو راوستل یا د ماحول مطابق بدلاو راوستل. صحیح ده. بیا چې کله مونږ اوس اگزامپل سنټنسز کو نو ان شاء الله تاسو ته به د دې د معنی واضح شي. صحیح ده. نو راځئ مونږ اگزامپلز کو. اگزامپل نمبر 1. The good thing about children is that they adapt very easily to new environments. د ماشومانو په باره کې د ټولو نه ښه خبره دا ده چې هغوی په نوي ماحول کې ډیر زر اموخته شي. تاسو به که خیال کړی وي اکثر چې مونږ ماشومان چرته کې بوزو نو نوې ځای به وي، نوې خلک به وي، خو ماشومان به هلته کې بس زر شروع شي او بس په هغه ځای کې به عادت شي. داسې به وي چې لکه دلته کې دوی د کلونو نه راځي. یا به تاسو دا هم کتلی وي چې چېرته ماشومان تاسو چېرته بوځئ چا کره لاړ شئ او د هغه کور د ماشومانو سره هغه ماشومان که په پیل ځل باندې هم میلاو شي خو د یو بل سره به داسې لوبې شروع کړي ته به وایي چې یاره دا چېرته د کلونو نه یو بل پیژني. نو دغه شانتي ماشومان هر ماحول هر انوایرمنټ ډېر زر اډاپټ کړي، په هغې کې ډېر زر اموخته شي، هغلته کې هغه ماشومان ډېر زر بلد شي. نو دغه شانتي دا مونږ په دې سنټنس کې استعمال کړلو. ښه اوس راځو نیکسټ اگزامپل سنټنس لا. It took me a while to adapt to the new job. په نوي نوکرۍ کې په نوي جاب کې په اموخته کېدلو کې په هغې کې د عادت کېدلو کې هلته کې په بلد کېدلو کې زما لږ شانتي وخت ولګېدلو. د دې مطلب دا دی ګوره تاسو که خیال کړی وي اکثر چې سړی نوي ځای ته جاب له لاړ شي، په نوي کمپنۍ کې چېرته نوکري کوي یا په نوي دفتر ته لاړ شي یا نوي سکول ته هم څوک چېرته سکول بدل کړي او لاړ شي، نو په هغه ځای کې سړی بیا نه ایډجسټ کېږي. هلته کې عادت نه وي، هغه ته پته نه لګي چې یاره دلته کې خلک په کومه طریقه باندې کار کوي، د خلکو رویې څنګه وي، خلک بریک په کم ټایم کې اخلي، نو د هغه ټول ماحول سره هغه ناشنا وي، بلد نه وي هلته کې. نو زه دلته کې څه وایم په دې سنټنس کې چې it took me a while to adapt to the new job. نو بیا چې هلته کې خلک په هغه نوي ځای کې په هغه نوي جاب کې یا په هغه نوي سکول کې لږ وخت تیر کړي او د هغه ماحول سره عادت شي، نو بیا هلته کې سړی بیا خوشحاله وي، بیا هلته کې ګډوډۍ په هغه ځای کې نه راځي، سړی د هغه ټول ماحول سره بلد شي هلته کې. نو دلته کې زه وایم چې زما په نوي جاب کې په بلد کېدو کې هلته کې په اموخته کېدو کې زما لږ شانتي وخت ولګېدلو. نو دغه شانتي دا مونږ په سنټنس کې استعمال کوو. یو لاست اگزامپل د دې اډاپټ لپاره اخلو. The team has to play a practice match to adapt to the conditions. ټیم به په نوي حالاتو کې د اموخته کېدو دپاره هلته کې د بلد کېدو دپاره یو پریکټس میچ کوي. دا د دې سنټنس لفظي معنی ده.
تاسو که خیال کړی وي اکثر چې چرته زمونږ فرض کا د کرکټ ټیم دی او هغه مثال په توګه چې بهر ملک ته په دور باندې روان دی، فرض کا د پاکستان ټیم دی او د دسمبر میاشت په پاکستان کې مثال په تور سخت یخنی وي کنه په دسمبر په میاشت کې، او فرض کا د ټیم دوره وي استرالیا ته، نو په استرالیا کې په دسمبر کې سخت ګرمي وي، نو اوس د پاکستان حالات په دغه دسمبر په میاشت کې د استرالیا نه مکمل بدل دي. نو کله چې د استرالیا سره فرض کا یو سیریز وي او ټیم استرالیا ته لاړ شي، نو د هغه سیریز د شروع کېدو نه مخکې د پاکستان ټیم هلته کې د هغه ځای کوم یو لوکل ټیم وي یا A ټیم وي یا B ټیم وي، د هغوی سره یو پریکټس میچ وکړي د څه دپاره to adapt the conditions چې په هغه حالاتو کې په هغه ماحول کې بلد شي، ځکه چې د هغه ځای ماحول مکمل بدل دی، د هغه ځای پیچونه مکمل بدل دي، موسم یې بدل دی، ټول ماحول بدل دی، په هغه ماحول کې د آموخته کېدو دپاره، په هغه ماحول کې د بلد کېدو دپاره، د هغه ماحول کې د اشنا کېدو دپاره هلته کې یو پریکټس میچ کوي. نو دغه شانتې دلته کې بیا موږ څه وایو چې the team has to play a practice match to adapt to the conditions. دا خبره به تاسو اکثر کله چې د کرکټ کمنټري کیږي چېرته ورلډ کپ وي یا میچونه وي، نو په هغې کې اکثر کمنټیټر دا وایي چې the team has adapted the conditions very well. د ټیم دلته چې کوم کنډیشنز دي، حالات دي، نو هغه یې ډېر یعنی په ښه طریقې سره خپل کړي دي، په ښه طریقې سره په هغې کې آموخته شوی دی، هلته کې بلد شوی دی دا ټیم. نو دغه شانتې دا مونږ په سینټنسز کې استعمالولی شو. زه امید لرم چې د دې معنی به تاسو ته واضحه شوي وي. خو اوس راځو مونږ د دې چې کومه آخري یو ټکې هغه هم د دې سره یو شانتې آواز ورکوي او هغه دی اډپټ. اډپټ یو و اډاپټ، بیا و اډاپټ، او دا یو دی اډپټ. نو دغه شانتې په دې کې دا پروننسیشن کې دغه شانتې لږ لږ فرق دی. صحیح ده. د اډپټ مطلب دی ماهر، تجربه لرونکی، مهارت لرونکی. نو دا یو آسان ټکی دی. اډپټ یو ایڈجکټیو دی او دا به مونږه په سنټنس کې څنګه استعمالو. نو راځئ مونږه یو څو ایگزامپلز اخلو. ایگزامپل نمبر 1، she is very adept at dealing with the media. هغه د میډیا سره په معاملاتو کې ډیره زیاته ماهره ده. دا د دې لفظي معنی ده. فرض که یوه ښځه ده او هغه مثال په طور څوک ښځه ده او هغه سیاستدانه ده، پالیټیشن ده، یا په بل یو فیلډ کې ده، خو هغه د میډیا سره په معاملاتو کې کله چې هغه مثال په طور په ټي وي باندې راشي یا چېرته انټرویو ورکوي، نو هغه پوهېږي چې زه به انټرویو څنګه ورکوم، د کم سوال به څنګه جواب ورکوم، ځکه چې هغه په دې فیلډ کې ماهره ده. مونږ دا وایو چې د دې ډېره زیاته تجربه ده چې د میډیا ته به جواب څنګه ورکړي. سو she is very adept at dealing with the media. نو دغه شانتې دا مونږ په سنټنس کې استعمالولی شو. یو لاست اگزامپل د دې دپاره اخلو. Adnan gave an adept performance on the piano. Adnan په پیانو باندې یو ډېر یعنی مهارت لرونکی پرفارمنس ورکړلو. عدنان فرض کا عدنان سمی خان دی، هغه په پیانو کې ډېر زیات تکړه دی، نو هغه په پیانو کې ماهره دی، نو هغه یو داسې پرفارمنس وکړو، داسې یو کارکردګي وکړه چې هغه ډېر یعنی تجربه لرونکي کارکردګي وکړله، ډېر تجربه کاره کارکردګي وکړله. So Adnan gave an adept performance on the piano. صحیح ده. نو دغه شانتې دا مونږه په سنټنسز کې استعمالولی شو. نو دا و زمونږه نننی لیسن د دې پیر آف ورډ په باره کې. دا ډېر اهم ټکي دي، تاسو به کتلی وي. اوس تاسو دپاره هوم ورک به نن در کوم. صحیح ده. ستاسو دپاره هوم ورک دا دی چې دا درې واړه ټکي کم از کم په یو یو سنټنس کې استعمال کړئ او په کمنټس کې ولیکئ. نو امید لرم چې تاسو به د دې ننني لیسن نه څه نه څه زده کړي وي. انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به بیا میلاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.